هر کور مکتب د نون زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون 15 لوست ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د داسې درې رقمي عددونو جمع کول دي چې یویز او لسیز رقمونه یې صفرونه وي. ګرانو زده کوونکو له درې رقمي عددونو سره خو په تیرو درسونو کې ښه اسنا سوي یو، خو یو ځل بیا به یې یادونه وکړو. درې رقمي عددونه هغه عددونه دي چې یویز، لسیز او سلیز درې سره خانې ولري. د مثال په توګه که موږ 1، 2 او 3 عددونه څنګ پر څنګ سره ولیکو نو یو درې رقمي عدد ورڅخه جوړیږي او دا عدد دی 123. که په دې عدد کې د یویز خانې د رقم یعنی 3 پر ځای 0 ولیکو 120 ورڅخه جوړیږي، او که د لسیز خانې یعنی 2 پر ځای هم 0 ولیکو نو له دې عدد څخه 100 جوړیږي. اوس نو 100 یو داسې درې رقمي عدد دی چې یویز او لسیز یې صفرونه دي. راځئ چې یو څو نور داسې درې رقمي عددونه درته جوړ کړم چې یویز او لسیز یې صفرونه وي. ډیر آسانه دی. د 100 په عدد کې د سلیز د خانې د 1 پر ځای 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 او 9 عددونه که کښیږدو 0 لرونکي درې رقمي عددونه به ورڅخه جوړ سي. راځئ چې په عملي ډول یې د سکرین پر مخ وګورو. 100، 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800 او 900. دا ټول هغه درې رقمي عددونه دي چې یویز او لسیز رقمونه یې صفرونه دي. اوس مو نو درې رقمي صفر لرونکي عددونه ښه زده کړل. راځئ چې جمع کول یې تمرین کړو. یو داسې درې رقمي عدد چې یویز او لسیز یې صفرونه وي یعنی 100 به انتخاب کړو او دوهم به 700 انتخاب کړو. راځئ چې په ګډه یې په عمودي طریقه جمع کړو. طریقه داسې ده چې لومړی به د 100 عدد ولیکو او لاندې به 700 ولیکو. د 700 عدد چپ طرف ته به د جمع نښه ولیکو. تر عددونو لاندې یو افقي کرښه یا لیکه کشوو. اوس نو یویز، لسیز او لسیز او سلیز او سلیز مرتبې په ترتیب سره جمع کوو. د سوال جواب په لاس راځي. زموږ تاسې د سوال جواب دی 800. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به په عام ډول د درې رقمي عددونو جمع کول زده کړو. په مخه مو ښه.